کتابونه یو واقعه لیکي چې یو عالم ډیر لوی عالم چې په هغه علاقه کې دومره لوی عالم نو او دا هغه عالم یو زوی هغه علم حاصلولو او پلار به دا دعا کوله چې خدای دا بچی زما په ژوند کې زما درجې ته ورسوي. زه خو اوس بوډا یم، خلکو ته بخاري شریف، مسلم شریف او دا د حدیثو کتابونه بیضاوي او جلالین نشم خیلی. خدای چې د په خپلو سترګو خپل بچی وګورم چې زما په مسند باندې کینی، الله تعالی بچی ښه عالم کو. دستاربندي وشوه، د پلار په ژوند کې د پلار په مسند باندې کېناستو او پلار قتل چې زما بچی د بخاري درس، د مسلم او د دې کتابونو درس ډېر اعلی طریقې سره ورکوي. پلار ډېر خوشحاله د بچی خرو صحت او د بلا طالبان ورته چاپېرو. ناڅاپه بچی په شپه کې وفات شو. پلار ته دومره عظیمه صدمه چې خبرې نه شوې کولی. دنیا به راتللی که نه هغه به ژړل چې ما خدا د الله نه سوال کولو او دغه یو بچی مې و چې دی به زما په ژوند کې زما په مسند کینی. الله تعالی ما ته وښیله او ما د هغه درسونه واورېدل. کامیاب عالم زه ډېر مطمئن وم که زه مړ شم نو زما بچی به زما په دغه درس باندې ناست دي، لیکن خو زما ژوند کې لاړو. دنیا ورته راتله، آخر یو بادشاه ورته راغی، ویره جي خبر شوی یم چې بلکل ته شپه ورځ جاړې، تا خو به جي مونږ ته نصیحت کولو، چاته به غم ورسېدو نو ته به رالې. بیا بادشاه ورته یو خبره وکړه چې وګوره کله چې اولاد سړي لپاره فتنه وي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا ستاسو مالونه ستاسو اولاد دا تاسو دپاره آزمایش او امتحان دی. او کله چې الله تعالی د صبر باره کې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئک هم ته ولې غم کې نو د بادشاه په خبره عالم ورته قرار حاصل شو. بیا دعا ورته وکړه چې دا خو تا دپاره سراسر صلوات دي، رحمت دی او بخنه ده. نو یقینا مونږ ته د دې نوجوان د وفات پته ما ته مولانا ووي د څو ورځو راستې زموږ اراده وه چې موږ به راځو، قدرت ته منظوره وه، دا تاریخ موږ مقرر کړو، لیکن هلته بله یو اجتماع وه د داخلو نه مخکې نو موږ هغې باندې ایثار شو، د هغې موږ معذرت خوا یو. موږ په دغه صدمه کې په دغه غم کې باقاعده تاسو سره برابر شریک یو. موږ د بخاري شریف نه پسم او د درس نه پسم مرحوم ته دعاګانې کړي دي چې الله تعالی دې د هغه قبر د جنت باغچه کې خدای پاک دې بردخي زندګي نوراني وګرځوي. الله تعالی دې په جنت الفردوس کې هغه ته د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو مرګرتیا نصیب کړي. داغه مرګ یقینا دا د شهادت مرګ دی. یو شهید حقیقي وي چې په میدان د جهاد کې چې کوم جام د شهادت نوش کی او یو سړی اکسیډنټ کې مړ شو، په یو سړی دیوال را پریوتو، یو سړی دریاب کې ډوب شو، یو سړی په اور باندې، دا شهید حکمی دی، دا د شهادت چې کوم موت دی. زه په دغه کلماتو اکتفا کوم او ټول دعا وکړئ خدایا د مرحوم حافظ کفایت الله صاحب قبر د جنت باغچه وګرځي.